لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما ګورئ مسلمانانو، په دنیا کې د انسان د پاره عاجزي کول، ځان در نورو کښته بلل، نور در ځان لوړ بلل، دا د انسان د پاره بیخي لویه سرمایه ده او دا د الله په وړاندې یو ډېر قدرمن شی دی د عاجزي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر منبر ناست وعظ او نصیحت کوي، خلکو ته وایي ای مسلمانانو، ای خلکو، تاسو عاجزي اختیار کړئ. ما په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا اورېدلی دي چې نبي علیه الصلوة والسلام به ویل من تواضع لله رفعه الله. څوک چې د الله جل جلاله په وړاندې عاجزي کوي، ځان تر نورو کښته بولي او د دې عاجزي نیت یوازې او یوازې د خدای رضا وي، الله وایي رفعه الله. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله به د دغه عاجزي په وجه دی در ټولو لوړ کړي، در ټولو بې عزتمن کړي، قدردانه به وي. ومن تکبره، چا چې تکبر وکړي، ځان یې تر نور غټ وبولي او ځان ته ویل زه خو نو سرمایه‌دار یم، زه خو نو عزتمن یم، زه خو نو په بهار ملک کې اوسېږم، در نورو ځان غټ بولم، وضعه الله، الله به در ټولو زیات ذلیل کړي. تواضع ده څه شی؟ وهو في عينه صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. په خپل ځان ته وګوري، در ټولو ځان کښته بولي، لا زه خو عاجز یم، هېڅ شی نه وم، دا ټول ستا وړ که ده چې ما ته دې راکړه. ځان ته وګوري، د ټولو ځان حقیر او عاجز بولي، لیکن د خلکو په نیز بیا دی د ټولو قدردانه دی. خو خپل ځان در ټولو کښته بولي، لیکن الله جل جلاله د خلکو په نیز دی د ټولو لوړ کړی. او تکبر لوی کول، که په سرمایه کوي، که په منصب کوي، که په نسب باندې کوي، که په ځواني باندې کوي، په هر شي چې تکبر کوي، تکبر داري ځان دی در ټولو غټ بولي، نور خلک بیا دی در ټولو ذلیله بولي. الله یې ذلیله کړي. وایي د متکبر صفت دا رقم دی لکه سړی چې پر جګ غره ولاړ، هغه غره ته چې دی ودرېږي، پر هغه غره څخه چې لاندې خلکو ته وګوري، دا خلک داسې کوچني کوچني ورته ښکارېږي، لیکن دی په دا نه پوهېږي چې دا لاندې خلکو ته زه څونه معلومېږم. سړی چې وایي یو مچ پر غره باندې ناست دی، متکبر دا رقم دی. په کار نه ده چې مسلمان تکبر وکړي. تکبر الله وایي رداء، دا زما چادر دی، لویي زما ده، که څوک زما سره په دې کې جګړه کوي، جنګ کوي، الله تبارک وتعالی زه جهنم ته دې استوم. دا زما د عزت چادر دی، دا زما د کبرایي چادر. که څوک زما د سره په دې کې، الله وایي زه عذاب ورکوم په دې کې که زما سره ځان شریک کوي. او حدیث کې راځي نبي علیه السلام د چا په زړه کې چې یوه اجدن دانه تکبر راسي، الله وایي دی به جنت ته نه داخلي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته به دی نه داخلېږي. لہذا په کار دا ده چې مسلمان په دنیا کې عاجزي وکړي. انسان د پاره عاجزي لویه سرمایه، چې هر څومره دولت درکړي الله، هر څومره مال الله درکړي، هر څومره د خدای تبارک وتعالی لوړ منصب ته ودرې، ځان ته به لوی نه وایه، ځان به د ټولو کښته بولې، ځان به د ټولو کمزوري بولې، د ټولو ځان به خادم ګرځې. الله به تا ته د خلکو په زړونو کې دومره ځای درکړي، تا به د خلکو په زړونو کې دومره محبوب کړي چې ته به خپله حیرانه چې الله څومره مهرباني دې پر ما باندې وکړه. نن سبا د ځوانانو، خاص کر د ځوانانو او د عامو خلکو بیړه تکبر ورغرقه کړی. بس چې یو موټر پیدا کړي، یو 10 روپۍ پیدا کړي، یو چوکۍ و منصب پیدا کړي، بیا نو دی یو قسم په موټر کې ناست، یو سترګې یو رقم سره اړوي، لاس یې پر سټرینګ باندې د تکبر په انداز ایښی. که یو غریب مسکین د ده موټر ته ور ووځي یا د ده موټر ته ور نږدې سي، دی ښکنځل هم ورته کوي، بد هم ورته وایي، ولې دی خو د ټول افلاطون دی. دا به د سړي بیړه ورغلقوي. پام کوي د تکبر سره، دا عاجزي لویه سرمایه ده. دا که الله غریب کړی دی، د خدای دپاره تکبر نه دی پکار. الله په دې قادر دی چې ستا نه دا ټول شان واخلي و دې غریب ته ورکړي او تا در غریب لا هم ذلیله کړي. نو په کار دا دی چې مسلمان همیشه د ځان سره عاجزي وساتي او مسلمان باید عاجزه وي.